په حکم راولېږه زوجناکها دغه بیبي موږ تا ته درکړه په نکاح خدای پاک تړلې ده. د ملایکو په دربار کې جبرئیل علیه السلام او نور ملایکې وي خدای پاک ولې نکاح تړلې ده. قرآن کې راځي زوجناکها دغه بیبي دا موږ تا ته په نکاح کې درکړه. نو بس خدای آیات راولېږي بس او هغه کس یې راوغوسته زید نور خو سره ناست وم یو ورشه هغه بیبي ته سوال جواب وکړه چې ستا نکاح خدای پاک نبي علیه السلام سره وکړه او مخکې چې پخوا کومه اشاره راغلې او مخکې شان وشو خو حضور پاک خو د خلکو خبرې خو ډېرې خلک کوي که نه چې هغه دی په زوی په شان به خلکو ته ښکاره کېده هغه رسم خو آیات سره قولا مات شو اوس زوی نه دی به د بل که زوی دی بس د حضور علیه السلام دا آیات چې راغی د دې نه مخکې د حضور علیه السلام یو غلام آزاد کرده په زوی پخوا به چې چا زامن نه و یا وي زامن او پر دې ماشوم هغه په زوی باندې ونیسي هغه ته لیپالک وایي متبنا و د یو ابن وي یو متبنا وي یو نسبي زوی یو پر دې ماشوم خلک د زوی په شان وساتي خلکو به ساتل د چا بچي نه نو حضور پاک سلم یو صحابي چې هغه پخوا د خدیجې بیبي غلام و زید نوم یې د زید بن حارثه او د بلې علاقې خو چا پرې ظلم کړی او چا وتښتو او بیا په بازار کې خرڅ کړو په مکه مکرمه کې یا بل ځای کې نو خرڅ یې که خدیجې بیبي واغېسته غلام نو خو چا تښتولی و ظالمانو او بیا یې خرڅ کړو چې دا غلام دی لکه پردی غوا سړی خرڅ کړي پردی شی سړی خرڅ کړي او دا غلامي غلام نو او داسې دروغ و نو خدیجې بیبي واغېسته بس بیا یې وسړی بیا حضور علیه السلام سره چې واده وشو نو حضور علیه السلام ته یې وبخه دا ستا شو غلام سړی بخښلی شي نو هغه ته یې ورکړه د حضور علیه السلام غلام شو بیا حضور علیه السلام آزاد کړه بیا هلته اوسېدو بیا هلک شو لوی هلک ښکلی نوجوان او ډېر لوی صفات او ډېر لوی صحابي دی بیا د حضور علیه السلام د ترور لور وه زینب نوم یې زینب بنت جحش نو هغه ولا اوغسته پخوا به غلامانو سره خلکو ښه کول واده به یې وله کو لور خور به یې ورکړو او خپل خاندان د ترور لور او ډېر مخوریز درانه خلک و سرداران هغه یې وله اوغسته وي تاسو دا چینی دله ورکړه ورور ته یې وله سوال جواب وکړه عبدالله ابن جحش او زینب بیبي نو بس هغه هم پریشان شو دا خو غلام دی د غلامۍ داغ پې خو لګېدلی دی غلام ته خلک کمزوري ګوري دا خو کمزوري خاندان او مسافر هم دی او موږ خو درانه خلک یو نو د کچه او شرمېدل پې هغه ورور یې وي دا رشته خو نشي کېدی او خور به مې خفوي خور یې وي دې ته تیار نه یم خدای پاک آیات راولېږم د دې آیات نه مخکې چې خدای مؤمن او مؤمن نارینه او زنانه د هغې دپاره دا بلکل ګنجایش نشته چونو چې را به نه کوي د خدای او د رسول فیصله کوي دا جنۍ به دته ورکولی کېږي د رسول فیصله ده او مؤمن دې کې څه ویلی نه شي خو چې دا آیات یې وړه وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم د دې خپل اختیار ختم الله د دې ټولو انسانانو ولي دی حقیقي چې هغه وایي دا جنۍ به دې هلک نمبر ته وحی راله چې دا به هغه ته بېلاوېږي بس هغه رور خور دواړه غلي شو د خدای او د رسول چې خوښه نه ده مونږ خوښه یو که خوښه نه مونږ د هغې د فیصلو نه قربان او غاړه یې کېښود او حضور علیه السلام دا جنۍ هغه ته ورکړه او دا خو ډېره دروند خاندان وه او بشري تقاضاګانې وي او داسې کور کې جوړښت نه راته او ناچاقي به وه کله جنګ جګړه کله به داسې هغې هم ډېر خیال نه شو ساتلی دا صحابي به حضور علیه السلام له راغی چې هغه جنۍ خو داسې بس خوند یې نه دی کړی جوړ هم نه راځي په دا پرېږدم حضور علیه السلام ورته وایي نه بیبي وساته ځکه هغه هم وایي چې دا نکاح خو ما کړې ده او چې دا پرې طلاقه شي نو جنۍ خو خفوي خاندان خفوي نو دې خو طلاق غواړي خو چونکې دې نکاح کې خو زه دغه یم دې کې ما دغه کړې سفارش کړې ده وینا کړې ده نو پیغمبر علیه السلام د دې په دغه خفه کېده ځکه طلاق سره پریشاني ډېرې نو دا به خو پریشاني دې دم یو زه به هم خفه یم او ځکه دا کار خو ما ورته ویلو چې داسې ورته یې ښې دې ګزاره کوه صبر کوه خپله بیبي په زوجیت او په نکاح کې ساته بیا به غلی شو بیا به داسې کشمکش و کور کې هغه جوړ نه راته
او پوره توجه د هغه نو خامخا انسان دی بیا راغی یو ځل وي چې بس طلاق ومې پرېږدم یې ځکه انسان چې کله جوړ نه وي نو ګناهګارېږي هم که نه کله خیال نه شي ساتلی کله ښځه د خیال نه ساتي کله هغه توجه نه کوي کله دی پوره خیال نه ساتي یو بل نه نو بیا خو ګناهګارېږي او خونه یې نه دی کړې بس پرېږدمه نو حضور پاک وسلم ورته وفرمایل او خدای پاک حضور ته وحی رالیږلی و مخکې چې دا جنۍ به ده ته واده کېږي او بیا به یې دی پرېږدي او دا به ستا په نکاح کې راځي خو دا حضور پاک وسلم د خاص حکمت دپاره دا چاوې نه موقع لا نه وه چې دا چې دلته اوس خو دلته یې واده کړه اوس که خلکو ته یې ویل چې دا به دې پرېږدي او دا به څه کومه او داسې دې کې غلط هر قسمه خیالات راتلی شي دا خدای پاک حضور علیه السلام ته وحی یو ځل به دا کېږي دې ته به خبر روانه ده هغه به یې طلاق هم حضور علیه السلام ته نه مه کوه خیر ګزاره کوه لږ صبر کوه خیر او ځکه حضور علیه السلام باندې بوج و هغه دا دی چې دا الک خو ما په زوی باندې نیولی او عربو کې دا رسم او رواج و چې څوک په زوی باندې ونیسي نو بس هغه سم زوی وي میراث به هغه دی پیغمبرانو خو میراث نه خو عام خلک چې زوی باندې به یې ونیو د هغه ښځې ته به یې انکور وي دی به یې سخر شو او نکاح به یې ورسره نه کوله او په میراث کې به ورې حصه ورکوله او بالکل هغه شان لکه د زوی په شان به یې ساتو او نسب به یې دپسې تو دا روا وه هغه وخت کې مباح وه ناروا نه وه بیا خدای پاک دا مسله راولېږله چې نه پردې زوی هغه زوی کېږي نه یو خپل زوی وي چې ستا د نکاح نه پیدا یو پردې ماشوم خرچه پې کولی شي سبق پې ویلی شي پیسې ورکولی شي خو زوی نه دی ولې چې پردې ماشوم د یو سړي زوی ووایي نو د پلار خو بل دی دا خو اختلاط د نسب راغی د هغه شو که د ده شو دویم دا چې دا زوی نه دی او د نورو زامنو سره ځمکه او هر څه میراث دی نو دا حق د هغه نه کې خدای پاک بند که بس منسوخ شو او د قرآن شراغ ودعوهم لآبائهم دا الکان که تاسو په الک نیولي نو خپل پلار ته نسبت کوئ د پلانکي زوی دا مسله راله یعنی اوس اجازت ختم شو بس صحابه کرامو هغه ته زید ابن محمد وی او چې دا آیات راغی خپل پلار ورته یادوي نور مینه روا ده تربیت روا دی عبدالله صاحبي مونږ ورته به نوم بدل کړ محمد مونږ ورته زید ابن حارثه وی حارثه خپل پلار دی خیر هغه نوم خو پخوا ډېر خوږ و زید ابن محمد او د حضور علیه السلام ډېر خوښ هم و دومره یې خوښ و چې خپل خاندان کې وله واده م وکړ بس هغه چې لاړه بس هغه نور یې برداشت نه او ښځه بیبي یې طلاقه کړه طلاقه شو او بیا عدت تېر شو نو خدای پاک به حکم راولېږه بس د هغه نور ښځې ته حاجت نه و چې ښځې ته حاجت نه وي خلک نو پرېږدي فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها چې زید ته خپل حاجت پوره کړ یعنی اوس یې ورته حاجت نه و نو ښځې ته چې حاجت دی نو پرېږدي به یعنی ښه یې ورکړه او بیا عدت تېر شو 3 میاشتې عدت وي نو خدای پاک حکم راولېږه زوجناکها دغه بیبي موږ تا ته درکړه په نکاح خدای پاک تړلې ده د ملایکو په دربار کې جبرئیل علیه السلام او نور ملایکې وي خدای پاک ولې نکاح تړلې ده قرآن کې راځي زوجناکها دغه بیبي دا موږ تا ته په نکاح کې درکړه نو بس خدای آیات راولېږه بس اوس هماغه کس یې راوغوسته زید نور خو سره ناست وم یو ورشه هغه بیبي ته سوال جواب وکړه چې ستا نکاح خدای پاک نبي علیه السلام سره وکړه او مخکې چې پخوا کومه اشاره راغلې او مخکې شان وشو خو حضور پاک خو د خلکو خبرې خو ډېرې خلک کوي که نه چې هغه دی په زوی په شان به خلکو ته ښکاره کېده هغه رسم خو آیات سره قولت مات شو اوس زوی نه دی به د بل که زوی دی بس خو عملا خدای پاک دا خوله چې دا انګور نه ده پردی ښځه ده او دا چې بل چا سره واده کولی شي همده سره هم کولی شي چې چا په زوی باندې نیولی دی دا قانون به په حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه شروع کوم همدا نکاح به په ته راولم دا ډېر زور ورکوي چې یو رواج ختموې که نه خدای پاک خو رواج ختم که په آیات سره چې بس خپل پلار یې یادوې دا د نبي علیه السلام زوی نه نبي علیه السلام یو ولیکم زوی نه یو زوی هم نشته په ټول امت کې چې کوم ماشومان و خو مړه شو ما کان محمد ابا احد من رجالکم رجل غټ سړي ته وایي ستاسو په غټو سړو کې دی د چا پلار نه دی نو رجال سره زنانه بار شي نه د زنانو پلار دی
زنانه خو غټې بیبیانې وي لوریانې خو غټې وي خو هلکان یې غټ نو چې کوم ماشومان وو هغه د چل نه دي بلوغ ته نه دي رسېدلي بس او دا نکاح وشو حضور باندې بوج و دا به خلک څه وایي چې انګور یې وکړه انګور سره خلک نکاح حرام ګڼي په ذهن کې خو نه سره اوس خو خدای حلال کړه پیغمبرانو څونه تکالیف تېر کړي دي دا رسم رواج دی مات کړ اول د همدغه صحابي ولېږه د هغه خو ښه و ستر یې نه کوم هلته دروازې ورته وډبوله دی خوا ولاړو ستر نه و خلاف پوره حجاب نه و خو بیا هم حیا په وجه حیاناکو خلکو به د ښځو نه ستر کوه لږ اړخ ته داسې ورته ودرېده ور یې ورته وډبو هغه ولاړه وه ورته یې وي ښه دی و په خوا اوس یې خو طلاقه شوې ده وایي ستا نکاح خدای پاک حضور علیه السلام سره وتړله بشارت د زیرې لپاره راوړله هغې ورته یې ټیک ده او زه استخاره کوم استخاره کوم چې څنګه یعنې خدای نه خیر او دعا غواړم بشارت یې هم ورکړی دی او بیا حضور علیه السلام د هغې ولیمه هغه ډېر اهتمام سره کړی زینب بیبي په امهات المؤمنین کې ده دا آیات راغی د دې صحابي ته خو لږ زور ورغی هغه دا چې زید بن محمد د ده نوم بدل شو چې پخوا ته د نبي علیه السلام ما د خلکو پلار ګڼه اوس خو دا مسله خدای بنده کړه اوس به ورته خپل پلار نو زور وله ورغی نو د ده نوم په قرآن شریف کې راغی د ابوبکر صاحب نوم نشته اشاره شته او نوم د یو صحابي هم نشته یو له اکثري زره صحابه کرام او د دې صحابي نوم قرآن شریف کې راغلی دی فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج چې په مسلمانانو سبا په ځینې ولي او د هغه ښځه ورته پاتې شي کونډه شي یا طلاقه شي واده ورسره کولی شي دا کونډه ښځه ده دا کولی شي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ټولې کونډې ښځې کړي دي صرف بغیر د عایشې بیبي نه پخوا عربو کې به خلکو کونډه ښځه نه کوله لکه هندوانو کې هندوستان کې هم کونډه ښځه خلک نه کوي او ډېرو علماو دا رواج مات کړی حضور پاک علیه السلام دا رواج مات کړه کونډه یې هم وکړه او د زوی ښځه خلکو ورته د انګور په دا انګور نه ده انګور دی د وجه ستا زوی وي د هغه ښځه نو هغه انګور ده هغه سره نکاح سره حرامه شي یو زوی د تا نکاح وتړله او هغه نزدېکت هم نه دی کړی صرف نکاح سره حرمت مصاهرت راغی ستا د لور په شان ده بس نه شي کولی نه شي کولی بل زوی دی کولی شي یو مړ شي یو زوی د هغه ښځه بل رول له کولی شي پلار ونه کولی شي بل چاله ورکولی شي کونډه ښځه خو سخره نه شي کولی که شپې ورسره کړي او که نه یې کړي د حرمت مصاهرت وایي دا په نکاح سره خو که په زوی دي نیولي نو که د هغه نکاح هم وکړي هغه ورسره وخت هم تېر کړي او کونډه شي یا طلاقه شي نو هغه یې کولی شي حضور پاک په خپله وکړه چې سبا صحابه کرامو ته مسله راشي چې بوج پرې نه راځي ځکه دا داسې کمزوري مسلمانان یا منافقانو په خبره کې هغه د انګورې وکړه هغه د ګوره د لور په شان ښځه دی وکړه نه خدای پاک ولا حلاله کړه حضور علیه